شریعت نظام په کونړ ولایت کې 18 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې لخوا 11 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت ښاري ابتدایي محکمې لخوا 4 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 170 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 4 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 470 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 355 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې مرکزي ریاستونو او دیوانونو د رئیسانو، مفتیانو، محررینو او امیرینو لپاره د دعوت او ارشاد ریاست میاشتنۍ غونډه وشوه. په کاپیسا ولایت کې 50 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 150 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 244 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 922 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 219 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 228 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په هڅو د 2 کورنیو ترمنځ 18 کلنه دښمني پای ته ورسېده. په فاریاب ولایت کې یو مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د غور ولایت محاکمو 2 اونیو کې 350 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 172 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کابل ولایت کې 65 کیلو د انسان ویښتان وسوځول شول.